نور افغانانو باندې دغه مرګ نه ده پیرزو. ما شاپور زدران نه ده لیدلی، هلته په تابوت کې ورستې غوښې پرتې وي. د افغانستان د کرکټ پخوانی چټک بالر شاپور زدران له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې او تېره ورځ په کابل کې د زرګونو خلکو په ګډون کې جنازه ترسره شوه. د جنازې پر مهال د افغانستان مشهور ټولنیز فعال جنرال موبین هم حاضر وو او د شاپور زدران له کوچني زوی سره ډېر احساساتي لیدنه وکړه. قدرمن دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک بالر شاپور زدران څو میاشتو راهیسې د هند په یو روغتون کې تر درملنې لاندې وو، خو له بده مرغه نوموړي خپل ژوند له لاسه ورکړ. د شاپور زدران جسد له هندوستان څخه کابل ته ولېږدول شو او تېره ورځ د کورنۍ، خپلوانو، دوستانو، د کرکټ مینوالو او ګڼ شمېر افغانانو په ګډون د جنازې مراسم ترسره شول. په دې مراسمو کې د افغانستان مشهور ټولنیز فعال جنرال موبین هم ګډون کړی و. د جنازې تر ټولو احساساتي شیبه هغه وه چې جنرال موبین د شاپور زدران له کوچني زوی سره ولیدل. هغه د شاپور زدران ماشوم زوی په مینه غېږ کې ونیو، ښکلی کړ او د زړه له کومې یې ورته ډاډ او خواخوږي څرګنده کړه. دغه صحنې د جنازې ګډونوال هم ډېر احساساتي کړل او د شاپور زدران د کورنۍ له غم سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه. شاپور زدران د افغانستان د کرکټ لپاره ډېرې مهمې لاسته راوړنې درلودې. هغه د خپلې چټکې توپ اچونې او زړورتیا له امله د افغان کرکټ په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د نوموړي نوم به تل د افغانانو په زړونو کې ژوندی پاتې وي. الله تعالی دې شاپور زدران وبخي، جنت الفردوس دې نصیب کړي او الله تعالی دې کورنۍ ته د زړه صبر او زغم ورکړي. که تاسو هم د شاپور زدران لپاره دعا کوئ نو په کمنټ کې انا لله و انا الیه راجعون ولیکئ. ملګرو، کله چې مو د شاپور زدران جنازه د کابل هوایي ډګر څخه د کور په طرف روانه کړه، کله چې د کور ته ورسېدو او د جنازه مو د هغه په کور کې کوزه کړه او یو ناڅاپه د په کور کې شور ماشور جوړ شو او چغې او نارې شروع شوې چې دا حالات زما په زندگی کې یو ډېر دردونکی حالات و. الله تعالی دې ورته مغفرت وکړي او الله دې د کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي.